الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله. ديجه پر خبر رسیدلې و چې نبی صلی الله علیه وسلم د دنیا نه رخصت شو، لیکن سمیراث وغیرہ د پرېنو خودل د دې وجه نه څوک دا وهمونه کې دې شي ځان لګټه نه کړي، بشو د پاره ګټه کړي. ځکه چې انسان قرآن او سنت وګوري، نبی صلی الله علیه وسلم باندې زکات صدقه وغیرہ دا شی نه حرام او منع و، مگر کله چې وفات کیږي نو یو څو اسونه ګډه بزي، یو څو غلامان او پیسې چې عائشہ رضی الله عنها فرمایي اغم د وفات نه مخکې ټول بیت المال له تسلیم کړو ورې کړو. دغه خبره به دا بیان شو چې د رسول الله بیان را ابو بکر شبلی ویل یا خلیفۃ الرسول، د نبی صلی الله علیه وسلم په مال کې زمګه کې خیبر فدق او د بنو نذیر نه صبر خمون لراک. عائشہ رضی الله عنها ورته ویل چې مال محمد رسول الله نه اوریدلی چې زمونږ د انبیانو نه میراث کې شی پاتې کیږي نه، دغه زمونږ اوسه برخه نشته وي، په دې باندې قناعت وکړو صحیح شوی. فاطمه الزهرا د ابو بکر صاحب خاله چې د پلار په دې مال کې مال برخه راکا غي ویل چې ستا قدر اکرام به کوم، خو لیکن د رسول الله نه میراث نه دی پاتې. شپږ مې شهور سره هغه وفات کیږي. ابو بکر صاحب اجازه طلب کړه د علی رضی الله عنه نه چې زه دې پوښتنه کوم او بیا ورسره دا خبره نشته نه حل کوم. نو ورته وی ویلې چې رسول الله فرمایلی دې زمونږ نه به میراث نه پاتې کیږي، ته به خبر کېږه ما وی چې صحیح ده. عبد الله ابن عبد الله نه پوښتنه وشو چې نبی صلی الله علیه وسلم امر په وصیت باندې کړی وي او سدي پاتې شوی دی وینا ودا څنګه نبی رحم الله امر په وصیت باندې کړو، خبره ته صفات نه دی، موږ له قران پر خودلې کنه کمال نه نو قران دی او دا یقیني چې لوی وصیت دی چې الله د نبی صلی الله علیه وسلم د خوانه امت مسلمه له پاتې شوی دی د رب العالمین په امر باندې. به د نبی صلی الله علیه وسلم جمال ذکر کې ظاهری او باطینی چې تقریبا صاحب د نظرۃ النعیم په کتاب لیکلې 12 جلد 301 په خوونه د محمد رسول الله ذکر کړي. دې کې 200 ایجابي او د 101 په د سلبي سبکی دی او څه نفي. ظاهر او باطن د دواړه پر رسول الله کې خاصو او کمال ول انسان ډیر او خیر دغه حقوق په ځامنه بیان کړ چې ایمان پر اورل دي، اتباع د اطاعت ته دغه قدر دی، دغه سره مینه ده، دغه باندې درود دی او دغه د شخصیت او د دین ملګرو بیبيانو نه دفاع په کامل معنی باندې معجزې دغه تشریح شوی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په کتاب لیکلی والفرقان او نور علماء په مستقل کتابونه لیکلي دي. تر دې پورې امام سیوطي دا خبره ذکر کړې چې د رسول الله د امت سره 200 صفاتو کې امتیازات دي چې خصائص کبرا 2 جلد کتاب لیکلې ده. قران بهترینه او لوی مزیدار کې سم معجزه وا. به د ابو بکر صاحب د خلافت مسله موږ ذکر کړه. عائشہ به فرمایي چې کله زما بلار خلیفہ شو دومره مصیبت ور باندې راغی کدا شرط بغره باندې خود لري شوی نو دا غرب مولي شوی ختم به چې بصیرت باندې ایمان نور راوړي او مرتد شول. مسلمه الکذاب دی روته د رسول الله د وفات یو غم مو ناشنا، لیکن د غرغوند انسان میدان کې ودرېدو او دین د اسلامي په صحیح معنی باندې تشریح کې چې کوم رسول الله تشریح کړو د خلکو له بیان وړاندې کی. د مکه ولا اراده د الله چې موږ ټول مرتد شو، ځکه رسول الله چې لاړو نور نصر ایتاب سے چې ولی وارد دي جن لاړو. سهيل ابن عمر منبر باندې کینې سوړې او مزیدار تقریر وکړ او د شی ویل چې من کان یعبد الله فإن الله حي لا يموت ومن کان يعبد محمدا لا فإن محمدا قد مات. څوک چې د الله بندگی کوي الله ژوند دی مړ کیږي، نو څوک چې د محمد صلی الله علیه وسلم بندگی کوي هغه لاړو. د شی تقریر وکړ ته دا ګمان کول ک ابو بکر چې کړو رضی الله تعالی عنہ. کله بیرته راځم شو اهل فرمای ودا ملګرو باندې چې پریشانی راغلی و لکه د ژمي موسم او د ګړو بزو باندې چې سخت باران او غلی وشي څه په یو خو سبب بل خو باندې. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د ابو بکر شباره کې يحب ابو بکر و عمر ایمان و بغضهما کفر. چې کوم یو انسان د ابو بکر او عمر سره مینه لري وې د کې ایمان دی، او چې کوم سړی د ابو بکر او عمر سره دښمنی کوي وې دا سړی کافر دی او بې ایمان دی. ثم سخت تغلیظ دریو جن نبی صلی الله علیه وسلم په تقریرونو کې بار بار دا خبر هم کوله چې الله الله د الله له حاس کوي، د الله له حاس کوي زماره ملګرو بارک ورسه هدف مگر چې نه کې ولای. عائشہ رضی الله عنها فرمایي د خلق رب العالمین قران کې دا مسره کړی دا چې تاسو د رسول الله ملګرو له دعاګانې غواړئ، دوی ایسه به اعتراضونه شروع کړل
ابو بکر دا کړی دی عمر دا کړی عثمان دا کړی معاویه دا کړی فلانی دا کړی او کوم یو انسان چې دا خبره دي صحابه مبارک کوي وي د شړی کې د ایمان د زوال مسله را روانه ده ایمان تخریبيږي امام قرطبي رحمت الله علیه امام مالک سره واجب خبره نقل کړې ده چې بسړي باندې شپه تیر شي او سبا ور باندې راغی لیکن رسول الله د ملګرو سره به یو ملګری کې د ذری په اندازه باندې د زړه کې ورانواله راغی وي دا سړی بی ایمان دی زنديق دی او مالفه کې بالکل د سره در برخه نشته ځکه امام بخاری رحمت الله علیه باب په دې خبره باندې کې کو د جواب ثابت دی په بیان د محبت د انصارو کې د انصارو سره مینه ایمان او د دوی سره دښمنی کول د بیمانی بل دې امت د منافقانو حال دا کله نه يهودانو سره بوختنو کې چې بتاوس کې عزتمن خلک څوک دي نو دوی به دا خبره کوي چې د موسی ملګری علیه السلام او کنه سوارونه چرته سره بوختنو کې چې بتاوس کې عزتمن خلک څوک دي د عیسی ملګری لیکن کله دې امت د منافقانو نه سره بوختنو کې چې بتاوس کې خراب خلک څوک دي د محمد رسول الله ملګری نعوذ بالله من ذلک حتی تر دې پر په کتابونو کې د ظالمانو لیکلي روافض چې د رسول الله ټول ملګری مرتد شوی رسي ور شپه کسارونه کنزل ردی بده لعن دا شي نه ویلو عبد الله بن مسعود فرمای وان حب ابي بكر وعمر ایمان د ابو بکر او د عمر سره مینه ودا ایمان دی او د دوی تعارف کول په مجلس کې ودا سنت طریقه را څه مطلب ابن مسعود سے فرمایي چې د دې دوه سره مینه ساتل دا خو ایمان دی د سړي د ایمان د تقاضا ده خو لیکن چې په یو مجلس کې د ابو بکر تذکرہ سړي وږي او د عمر تذکرہ وږي ودا سنت طریقه د سړي ایمان ور باندې مخوړان دي ځکه زموږ د دین مشران دي صاحب د مشکات یو جامع کتاب لیکره تقریبا شپږ زره احادیث دی بده کی عقیده مخکې ذکر کړی دا به بس عمل ذکر کړی دا به بس نکاح ذکر کړی دا به طلاق مسائل ذکر کړی دا به د اخلاق مسله دا به د قیامت مسله دا به د رسول الله د ملګرو مبارک کی مناقب تشریح کړی دي د دې جامع کتاب پیدا کیږي دا مناقب د صحابه او د علما د اخر د کتاب کې په دی وجه باندې ذکر کیږي چې یو خدای زموږ د دین مشران دي د دوی شکر استل وکړه او بل دی خلکو په دین د اسلام باندې ډیر عجیب او ناشنا قرباني ورکړي دا او قانون دار چې کله یو سړی په یوشي باندې قرباني ورکړي دا تذکرہ به وکړ دا لکه ورسره ان شاء الله راشي د رسول الله باسي نشاندهنه شغبه یا دهانی د خلکو را کوله نو داس موږ د دین مشران او رسول الله په خپل ډیر توصیف کوو دلیل په دې باندې چې کوم یو انسان د رسول الله په ملګرو صحابه باندې اعتراض کوي دا اصل کې په محمد رسول الله باندې اعتراض دی د شیخ روافض مبارک راځي چې دوی سره ډیره سخت دښمنی ده کله دا خبره کوي چې په مکه او مدینه باندې زموږ حکومتونه رااله د رسول الله رضوانه به دوه خبيثانو بس نعوذ بالله من ذلك ابو بکر او عمر کله یو خبره کوي کله بل د سپو الفاظ خنجران الفاظ دا ټول دوی استعمالي لیکن افسوس په حد اقرا مولانو دی چې کله یو سړی په صحیح سنت طریقه باندې عمل کوي داغه په مقابل کې دا قوم را تحریک کوي چې ګوره پلانین دی د شي حرکتونه شروع کړي او دا پروګرامونه شروع کړي سره دې نه چې کوم حرکت شروع کړي دا کوم عمل شروع کړي دا محمد رسول الله په صحیح حدیث باندې ثابت دی ثواب هم به زیاتی ولې په بل طرف باندې چې د اسلام کوم دشمن دی هغه په اسلام باندې کم تیز روان دی امت له دې شي ته ورکه چې دا خو څنګه رونه دي دوزر خو څنګه انډیوالي ده زموږ دوه سره شریک وایي چې نسل او ناس ولاړه ده د سي ایمان عالم دی په خپل ایمان باندې ویریږي چې اسنه قیامت کې دی پر سب کې الله راوچت نکي او حقیقت چې موږ به راوچتيږي ځکه من تشبه بقوم فهو منهم څو چې سره مشابهي قیامت کې به الله راوي په سب کې راوچتي ویدار واپس راغلی مدینه منوره له نو دې مشر سره کشران او شاګردان وی چې د دې ابو بکر او عمر لپاره کې سره چې رسول الله په خوا کې دفن دي دا د شرع وړي ویلې مشر عالم رافضي ورته ویلې وی اصل کې دا ټول نقصان او خباثت پر محمد کې دي نعوذ بالله من ذلک وېده په خپل ژوند کې خلکو ویلې چې ابو بکر او عمر ابو بکر او عمر ابو بکر او عمر د خلکو په ژوند کې وېده چې ونی او ځکه اوس پر خوا کې ورته دفن دي او کوم وخت ورغه دا موږ وباش دومره سخت خبره د اسلام تاریخ شکل انسان همیشه مطالعه کوي کفار او په سند باندې اعتراض کړي دي به تور مثال يهود رسول الله له ویلې چې مونږ ته منو قران دې منو الله دې منو خو جبريل بګیله منو چې جبريل ختم شو رسول الله په خپل ختم قران په خپل ختم د اسلام دشمنان د رسول الله په ملګرو باندې اعتراضونه کوي چې ابو بکر بګی دار کم ترې عمر بګی دار کم ترې عثمان بګی دار کم ترې چې داخله د منځ لاړ زموږ د دین په خپل د منځ لاړ زموږ د دین چې ټینګ دی ولاړ دی هغه د خلکو په واسطه باندې راغلي دی د دوی تشکیل چې په کوم مجلس کې کېږي هغه کې به ایمان تازه کېږي چې کوم مجلس کې به دوی باندې رد کېږي هغه کې شړې د کفر په طرف باندې رواني د دیو جناب عائشہ ویلي رضی الله تعالی عنها
چې په کوم مجلس کې محمد رسول الله د عمر تذکرہ نه کوي، د مجلس کې بل الله خیرم کینی دي، د عمر تذکرہ، د ابوبکر تذکرہ، د نور صحابه تذکرہ. زموږ اوسه ایمان دی، زموږ اوسه د ایمان د ترقې لپاره د سبب رب العالمین جوړ کړی دی. هم د سیدا حدیث کې راځي، صحیح حدیث دی، رسول الله فرمایي وي زه خپل امت دا امید د دې خبرې کوم چې د ابوبکر سره د شي مینه وکي لکه څنګه چې زه دوی لا امید د لا اله الا الله ساتم. ان لا ارجو وزتم ساتم لامتي د خپل امت لا حب ابي بکر د مینه د ابوبکر لکه څنګه چې ما دوی لا تم او امید ساتلې د لا اله الا الله. څه مطلب؟ رسول الله فرمایي زه خپل امت نه دا خبره غواړم چې تاسو لا اله الا الله وایي، نو دا خبرم د خپل امت نه غواړم چې د ابوبکر سره مینه ساتي. ځکه دام د توحید یو تقاضا ده چې دی خلکو موږ له رسول الله تشریح کړي دی، رسول الله موږ له قران تشریح کړي او قران موږ له الله تشریح کړي دی. نو ځکه په دغه سلسله باندې دوی سره بینه بحث کول، یعنی دوی نه بحث کول او دوی سره مینه کول، دا د سړي په دې ایمان او توحید کې او ترقی او شتواله راولي. دا به بل خبره ده چې سړی د بطور مثال هغه ابوبکر نوم ورکړي د جامعینا یا د قشن د کتاب نه د ابوبکر یا د عمر یا د عثمان یا د علي، او به افسوس په حال د هغه انسانانو باندې چې د دنیا په خلکو کې د دنیا د سیاسانو ډیر نمونه ورته یاد، خو د محمد رسول الله ملګرو نمونه ورته یاد ته بوس کا به یاد نه. بطور مثال دیوچان بوختنو کې پلانین څنګه د هر ملک لوبغاړي وکلک پیژني چې دا پلانین دي، د ولیبال والا دی، د فوټبال والا دی، د کرکټمنین دی، د پلانین دي. خو که چیرته دا خبره وکړه چې محمد رسول الله کاتبین د وحی سودی اخو به غلې ودرېږي. کدا پوښتنه دی وکړه چې محمد رسول الله بچین څومره، کدا پوښتنه دی وکړه چې عشره مبشره څوک، کدا پوښتنه دی وکړه چې محمد رسول الله رازدار څوک، به پویږي نه. نو د چې انسان له خپل ایمان باندې غم پکار دی چې هغه طرف باندې دومره مهارت لري او په دې طرف باندې بالکل د سړی وډون دکون دی. د دې صاحب نوم چې د خپل ابو بکر د اسم کونیه د نوم عبد الله، والد څه شو دا عثمان نوم دی، ابو قحافه دا اسم کونیه و. ابو بکر رضی الله هغه انسان دی چې په ټول انسانانو کې اول ایمان دراوړ په محمد رسول الله باندې اورې نشه ملګریم دی. او د پلار ابو قحافه چې هغه غالبا په اتم کال د هجرت باندې به ایمان راوړ چې کله مکه فتح شو. او عجیب صحابي خدا دی چې دا بخبلم صحابي دی، پلارم صحابي دی، مورم بچیم نوسین په صحابو کې د خاندان پیدا کېدل دا ډېر کم و. لکه ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې دا اول نه نیول اخره پر ټول صحابه الله دوی له امتیاز دا ورکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم مجاهدینو سره مکه لړا داخل شو، نو ابو قحافه مکه پرې خو دنه په طرف باندې لاړو. وی په دې وخت کې ابو بکر شه بشلاړو او الله سره راونی ورې وسو د نبی صلی الله علیه وسلم مخې له شکل کې نو ډېر انتهایی کمزورې شوی او ځکه په خانه سره و. رسول الله چې ورته وکاتو نو ابو بکر ویل شي ابو بکر مال به ویلې وي زبر دې سړي خواله ورغلې وي. دا ډېر دردمن کی، دا ډېر انتهایی ګډا دی. ابو بکر شه ورته ویل یا رسول الله دا سړي بس خواله راځي ځکه دا ایمان له ضرورت لري. نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلې وي د بچی د اکرام د وجنه موږ انت ورغلې وي. رسول الله د ابو بکر شه احترام ساتو ځکه حدیث کې راځي چې کله انسان د مسلمان د انسانانو شکر ادا نه کړي دا الله شکر نه ادا کوي. د ابوبکر صاحب د اکرام د وجنه زب ورغلې وي، د اثر او د ګیر او د برید بالکل چې تک سپین ګرځیدل او تا به دا ګمان کوله چې سپین بوټه بری دښته کې چوي کیږي. نبی صلی الله علیه وسلم چې ورته وکاته نبی ورته ویل چې د وکټوري تغییر وکي خو غیر سواد ور تورواله ورنه کوي، یې زیړه کوي ورته او یې سرواله په نګری زمانه یې زیړواله او یې سرواله. ځکه څلور حدیث پرې کې دي رسول الله فرمایي چې کوم یو انسان هغه د سر یا د ګیری یا د بریتو وخت تور کې وې د انسان به د جنت وي بالکل ونه ګوري. دا دومره خطرناکه مسله ده. کوم انسان چې دا خبره کوي چې بده کې کوم حدیث هغه صحیح دی چې کوم صحیح دی هغه متصل دي دا څه د ځان لګیږي. دا محمد رسول الله فتوا ده به سپین وخت پر خودل دا بجائز قدرې، خو لیکن زیړواله او سرواله دي کې به اجر او ثواب زیات. علماء په دې باندې به مستقل کتابونه لیکلي دي. د انسان د وخت په اړه کې چې د سر وخت د سنت بریتان کمول دم سنت، ګیره پر خودل بالکل سنت، زیرنا په تخرګون وخت ابن قیم صاحب زاد المعاد کې لیکلي سلوي کروزنه مخکې دا سنت. هر چې د بدن د نور وکتري نو هغه دله به مستحب دي کچرته ختمي او کپریدي. لیکن ابن قدامه مغنی کې دا خبره لیکلې ده کچرته زنانه دیږي ګیره او بریت راغلي نو به هغه لري کولې شي ذکر زنانه د پردا حکم نه دی بلکې د بریتو د ګیری مسله چې د هغه واجب نه ولاده. نو رسول الله ورته ویلي وی تاسو دې ابو قحافه دې وکټوره تغییر ورکې خو شرط پکې دا چې ګوره تورواله نه یا سرواله وي یا شوی جوړواله ورسې ان شاء الله د ابوبکر مبارک دار راځي په دې کیفیت باندې.
د دې بهترین صحابي ډېر عجیب نمونه دي. یونی می بدی کې دي عتیق الله ورته خلکو ویلي. عتیق ورته ولي ویلي؟ محدثین یو وجدا بیانوي، وجدا ده چې په اعتبار د بدن سره ډېر انتهایی زیبایی او قشنګ او رونق والا انسان ودا. ورسره ان شاء الله د هلیوم ذکر کوو چې څومره قطع او څنګه ویښته او بکم کیفیت باندې د بدن مبارک جوړو. یا د دې وجنه چې د بدن نسب کې ډېر صفاواله راغلي، هیڅ نقصان بدن نسب کې نه وجدا ده. کسبا چرته د خلکو دعوت دي دین ورکینو خلک به د نسب باندې اعتراض کوي چې مړه دا خو پلانې سره ده، دا اوس موږ له قران او سنت یې دی، دا څنګه موږ له دین پیش کوي. او ابو بکر صاحب کې بل خصوصي امتیاز داو چې رب العالمین دلته شي معلومات او علم ورکړو چې په اعتبار د نسب سره د ارچ نسب بدله معلوم در پلاني جو هغه پلاني جو هغه پلاني او د پلاني او هغه پورې به سلسله بیان کړه. لیکن صحیح طریقه دا ده. نبی صلی الله علیه وسلم ورځ ملګرو سره ناسو مجلس کې ابو بکر صاحب را روانو وی ویلې من هغه څوک شغله خوشالۍ دا خبره چې دا وګوري هغه انسان چې د جهنم د اور نه الله بچ کړي دی وی دي سړي دی وګوري. اته کله ورته ځکه ویلې چې رب العالمین دا جهنم د اور نه بچ کړي دی. ابو بکر صاحب را روانو اې دین دا خبر معلومه چې دا څومره انسانان موږ تاسو دا ټول هر یو د ور څخه حصہ او برخه بده کېشته چې دا ورمن تړلې شوی دغه په زنجیر باندې دغه پر سیمه باندې دغه په پولی باندې برخه باندې لکه صاحب د مشکات چې کوم روایت راوړی د پاګه کې اشاره ده. لیکن به په دې دنیا کې رب العالمین باندې د شکرونه موږ تاسو سره خودلې دي چې مکل هغه وکړه پاګه باندې الله به موږ د ور نه بچ کړي. ابو بکر صاحب دا ټول کارونه کړي وسه رب العالمین د ور نه دا بچ کړي. د محمد رسول الله ملګری هغه به جنت جهنم ته تذکرو مبارک لکه عبد الله ابن رواحه کله چې رسول الله سره د موت غزا کې جدا کیږي مشاړي وی ولی د رسول الله په فراق باندې وینا د دې آیات نو ویریدم الله وی هیڅ په تاسو کې نشته مگر وارد وحدله بخا ورځي کله مو به پریدي به هم شکر وباش. یو ورځ د خپل سره د بیبي بریغي کې خودره او دستور نه وکړي راړي بیبي مو شاړل نو دا ورته پښتنه وکړه چې ته ولې شاړې وستا په شاړه باندې ما شاړه وکړه وتا ولې وشاړل وی قسم په الله چې د آیات سره وشاړه ولا موت غزا کې کله دا ولګیدو ملګرو دې ډګر نه اطراف یوړو انت شړل شاورته د درد وجنه شاړې د دې وجنه شاړه ما چې الله رب العزت فرمایي هیڅ پتا سو کې نشه مگر بده جهنم به ورته دي کې الته مولا په کې اشاره کې نه به مسعود الله نه بچي. یعنی دې صحابه سره دا مسله چې ګور الله دې اور لبوزي لیکن دغه نیک اعمال خپل کې چې الله مرباني بچ کو یقینا چې رب العالمین به ټول صحابه کرام بچ کړي دي ټول جنتین دي. جړل به رسول الله فرمایي چې کم سړی جړی نه ودا دلیل به دې باندې چې د بدبختی ده جړه به دې راځي سړی د الله په نعمتو کې سوچو کې د خپل تقصیراتو کې سوچو کې د رب العالمین عظمت کې سوچو کې د قبر عذاب کې سوچو کې د الله مخه ودریدو کې سوچو کې شکل د جړه جوړ کې د الله نو دعا وغواړي مجاهده وکي اخلاص څنګه پیدا کی قران کریم کې تدبر وکي. او ذل عتق الله په دې وجه باندې ویلي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې دین د اسلام د 380 خوونه لري لیکن چې کله انسان لا رب العالمین اراده د خیر وکي نو صبر خدای دی خوونه الله تعالی ور نصیب شي. الله په مکه خوونه باندې په هغه عمل باندې ایسه به جنت ور داخل کی. ودا خبره چې کله دا وکړه ابو بکر صاحب ویلي یا رسول الله د شو انسان بشرته شي دا ټول خوونه په دې سړي کې موجود دي 380 رسول الله ورته ویلي او دا ټول رب العالمین په پتا کې را جمع کړی دي دومره اوچت انسان. رسول الله فرمایي چې دین د اسلام 380 خوونه لري چې کله الله رب العزت یو بنده اراده د خیر وکړي چې عیسی د لبه کې ورکی ابو بکر د شي انسان چې دا ټول خوونه به رب العالمین را جمع کړی دي. اې دین دا خبره معلومه چې جنت د هر چا ځین د ترسو پورې چې د خیر ولا انسان جوړ شي هغه جنت ته ور داخليږي شریک سره جنت نشي ورتلې. دویم دا خبره معلومه شو چې د انبیانو نور سره ازمکه بسر باندې بده ټول انسانانو کې عزتمن انسان قدرمن انسان هغه ابو بکر صدیق دی. او دریم ته دا خبره معلومه شو چې انسان به جنت ته ورځي هغه ګور په عمل لکه قران او سنت هم له خودلې دي منځ دي ایمان دي د جبه حفاظت دي د فرش حفاظت دي د امانت لحاظ دي د وادي پابندی ده خلق له خیر ورکول دي د مانځه حفاظت دي شکل نشي جوړول دي چې سړی له سړی وګوري سړی الله راځي مؤمنانو باندې بدنام نه لګول مؤمنانو باندې کې اختلافات نه راوصل مصیبتونو وخت کې صبر کول د نعمتونو وخت کې شکر کول گاونډي سره خو سلوک پر دامنی معاملې کې نرمي امر بالمعروف او نهي عن المنکر کول پریوتی انسانانو او چتول بیکار انسانانو لکار پیدا کول اخر د خپل شر د خلکو نه بندول الله په ابو بکر کې دا جمع کړی وو. دویم ابو بکر چې هغه سابق ال الخير او سابق ال الخير دا معنی چرته چې د خیر کاری هغه کې شړې برخه اخلي. او قران کې الله رب عزت فرمایي چې د خیر کارون لمنډواله یو حدیث کې رسول الله دا اولیاء الله تعریف هم کړی دی. ولی الله تعریف مخکې من ویل او چې الذين امنوا وكانوا يتقون هغه انسانان چې عقیده د توحید او عمل د سنت برابرۍ شکر دې جوړ کړی د رسول الله د سنت برابر
جبد الله په ذکر باندې آبادا الله لزان نږدې کوي د الله لپاره ورانه د الله لپاره جوړي د فتنو د جن زید نه کوي زلم منډه اخلي د الله په دین باندې غوسه کیږي عمل پټ کوي په دې طریقه رسول الله فرمایي حدیث کې راځي انسان چې کله دو جوړي ورکی دو جوړي د قلمونو نه دو جوړي د جامې نه دو جوړي د کاسونو شه ارشي دوا دا شه ارشا ور کړی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د جنت یو اته دروازې دي د دې جنت د هغه دروازې نه بدله आवाज کیږي چې انسان کوم عمل کړي لري به تور مثال یو دروازه را باب الصلاه چې کله وسړي فرض کړي نوافل کړي سنن کړي نو د انسان له په هغه دروازه باندې आवाज کیږي بل دروازه را باب الجهاد چا چې جهاد کړي الله رب العزت په هغه دروازه باندې داخلي بل دروازه را باب الريان چا چې روزنی ولي رب العالمین په هغه دروازه باندې بوزي بل دروازه را باب الصدقه چا چې بدنه کې صدقې ورکړي رب العالمین په هغه دروازه باندې بوزي بل دروازه را باب الذکر چا چې د قران تلاوت او ذکرونه زیات کړي الله په هغه دروازه باندې بوزي بل دروازه را باب التوابین چا چې بدنه کې ګناه کړي او به توبه ایستره الله په هغه باندې ور داخل کړي بل دروازه را باب کاظمین الغیظ چا چې د الله لپاره غصه غمل د الله په حق دروازه باندې ور داخل کی او بل دروازه دا هغه څوک چې راځي د الله په تقدیر باندې د الله په فیصله چې کله وسړی راځي کیږي الله په حق دروازه باندې ور داخل کی دا مختلف دروازې دي ابو بکر څه ویلي یا رسول الله د شي انسان به د جنت اته دروازې د आवाज کوي انسان په باندې و دروازه باندې ور داخلي دي او د جنت په دروازه باندې چې کله سړی ور داخل دي سړي ځان له مزه حاصل کړي ولید شي انسان چې د ټول دروازې ورته دا خبره کوي چې یا فلان تعال ادخل علیا راش ازما باندې را داخل شه په ما را داخل شه رسول الله ورته ویلي او وې زه تم ساتم ابو بکر چې هغه بتای ابو بکر چې کله جنت ته داخليږي د جنت ټول دروازې ورته دا خبره کوي چې ابو بکر په دې طرف راشه یا ابو بکر په دې طرف راشه یا ابو بکر په دې طرف راشه jihad د کړي صدقې د ور کړي روزي دني ولي منځونه د کړي غصې د الله لپاره د زغملي توبې د استلې د الله پر رضا باندې د صبرونه کړي دي دور باندې رضا کړي دا او ذکرونه دغه انسان کړي دي عجیب انسانو ناشنا دي کې خو ابو بکر رضی الله عنه موږ تاسو ته ترغیب راکې اوچت همت په طرف باندې او بل اشاره شو دې خبر لچې د ابو بکر چې ایمان ډېر ناشنا ایمان دی قوي ایمان حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وی قوي مؤمن د الله په نسبت دا غوړه په نسبت سره ضعیف لا قوي مؤمن موږ په دې جوړيږي قران کې بسوچ کې ځان په قران سره تړي د الله په نومونو کې بسوچ د الله په مخلوقاتو کې بسوچ د الله نه دعا غواړه ذکر کوا jihad کوا خاصه عمل کوا اخلاص د الله لپاره کوا په عمل کې د الله د بندگانو سره مینه ساته علم د قران او سنت خپل کا علماء او وخت ورکا د رسول الله شخصیت معجزات وغیرہ دا پیژنه د دین اورث رب العالمین تعالی قوي ایمان درکې یو حدیث کې راځي رسول الله ورځ منځو کې سار او مخره وګرځو ملګرو له عجیب انسان رسول الله د خپل ملګرو کله کله به امتحان اخستو دلیل به دي چې د ملګری پښتنه بکې چې هغه درس کې نه لکه صاحب اول نه وي یې رسول ولې د نیکانو په مجلس کې ګورم نه نبی صلی الله علیه وسلم کله کله د ملګرو باندې امتحانو کې ورځ ویل چې کله سار جمع وکړه وی آیاتو کې د څه وسوک شته چې هغه نه دروژي کړي ابو بکر صاحب له ورته ناشنا انسان سابق للخير عمر بن الخطاب ویل یا رسول الله ما خو د شپې نیت نه کړې ابو بکر صاحب غوته اوچته کړه ویل یا رسول الله ما د شپې نیت کړې دروژي نو سوال دلته دا ورې دا خوریا شو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ویل تاسو نه دروژي کړې ابو بکر ویشه او ما کړې جواب دار چې ریاکار هغه انسان چې هغه کې ایمان نه ابو بکر کې ایمان دی دویم ابو بکر څخه دا خبره وکړه چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام امر دی انت او وخت کې انسان دریانه بچیږي چې د الله په ذات سره ایمان راوړي په ملائکه باندې ایمان راوړي په قیامت باندې ایمان راوړي د الله د عظمت عقیده سره ولري د خلکو د مت او زمنه متاثر نشي د الله سره مینه د قران او سنت سره تعلق مجاهده عمل پټ کول خاص کر د الله دعاګانې غوښتل د الله رسول پر وادو باندې یقین تقوا په ځان کې پیدا کول او سخا علم شریع د خود دعاګانې وېما چې نیت دروځي کړي لري به ویلې پتا شو کې د څوک شته چې اغه نن د مریض پښتنه کړي عمر شبیل یا رسول الله دا خلا د ورځې اول دنه پښتنه څنګه من کړي وي ابو بکر شبیل یا رسول الله بیمار مریض پښتنه کړي دا ودا څنګه وسار اذان چې اوس ما په دغه کې د عبدالرحمن ابن عوف کورو وې د الله درزه لپاره مې د خپل الله اور بدل کړ داغه په طرف باندې داغه پښتنه مو کړو به جمعه لر عالم دریمه پښتنه وکړه څومره عجیب انسان و دا وې د یو کس پتا څو کې شته چې هغه مسكين باندې خرچه کړي نو عمر سے ورته ویل یا رسول الله تر اوسه خلا ورسول شوی نو موږ څنګه مسکینانو باندې خرچي وکړو ابو بکر ویل چې ما خرچه کړی دا ودا څنګه وې سر وخت چې جمعه درال عبدالرحمن میزان سره راوسو بچی می
ویدل ته فقیر او سائل ویل الله په نامه شهره کې د عبدالرحمن په دلاس کې د وربشو ډوډۍ و دا بچی د لاس مې راوخصه او د ملاس کې ورکړه وی به ویل تاسو کې چې څوک چې هغه مؤمن په جنازه کې برخه اخیستي ابو بکر شه ویل او دا ما اخیستي دا رسول الله ویلي وی دغه خوونه شکل په انسان کې راجمه شه رب العالمین به دا سړی جنت لور داخل کی شروجین شي د مریض پوښتنه کوي جنازو کې برخه اخلي او په مسکینانو باندې خرچي کوي دلیل به دې باندې شدا عملنا ابو بکر شپ کړی دي د ایمان راوړل نو ورسره څنګه زموږ د ایمان تقاضا ده رب العالمین کار د عمل سره لري چې منو چې بس ما ایمان راوړی دی او بس حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم تبوک د غزا مبارکه د چندې مسله برابر کړو ملګرو چنده واچوي عثمان بن عفان تقریبا 900 وکان سل اسنا 22 لک دینار راوړل 22 کروڑ روپے محمد بن مسلم راوړي عباس بن راوړي عمر بن خطاب غنی مې کور راوړ عمر شبیل ما د اراده و چې زنن مقابله وکم د ابوبکر شیب سره ویمان رسول الله پښتنو وجه سره پرې خو د ما وښنی مې کور مې راوړل مې پرې خو وی دا کړی چې ابوبکر راغی رسول الله نه پښتنو وجه سره پرې خو دل وی اېچ مې پرې نه خو د سوا د الله او د الله رسول نه ارش مې راوړل چندېلا عمر ابن الخطاب ویل ما ویل چې په دې میدان د ابوبکر میدان نور ونول نشم ګور اق ابوبکر چې هغه صرف الله رسول پر خدای د ارچ ټول راوړي دي امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایي په دې مسله باندې به یوازې هغه څو خاص لکه د ابوبکر غوند انسان هر سړی به ټول د نش کولای ځکه چې پچ دا نه کیږي اې دې نو خبره معلومه شوې یو ته دا معلومه شو رسول الله فرمایي چې کله چې انسانان الله د جنت لپاره پیدا کړي او د جهنم لپاره چې کوم سړی د جنت لپاره الله په هغه کارونه کې استعمالي شي باغې سړی جنت ته ورسیږي دا خلق رب العالمین د جنت لپاره پیدا کړي اوسه کې به کارونه کې استعمال کړل دویم چې کله انسان د الله په دین باندې مال ولګي رب العالمین په مال کې زیاتواله ورکړي لکه رسول الله فرمایي صدقه مال نه کمه هغه زیاتې دا سړی بریځ کې پر اقواله راولي رزق کې پر اقواله په صلی رحمه راځي د ډوړې نه مخکې رسول الله سنت باندې سنت طریقه بني بلکې ادب تقوا څنګه پیدا کول ټول غمونه پر خودل یو غم جوړول چې الله څنګه راځي د الله په بندگانو باندې خرچه او خاص کر سر منځ سره خو پر خودل نو ابوبکر چې د عمل چې په دقت نه باندې کړو الله رب العزت کده اوچت مرتبه له بوتللو په مدینه منوره کې یو زنانه و چې غړنده و ډیره کمزوري بډای و عمر بن خطاب فرمایي ما ځان سره چې فیصله وکړ چې د الله درزه لپاره به ورزم او دې زنانه خدمت وکاو زه به مرتجارو کوم د خوراک سواک تنظیم دا به ارسه برابر کوم وی چې کله به دې بډای کور له سوار علما زیبم جارو او ګوبم برابر وي ترکاری بم برابر وي سبب چې بیره علما به بر شکار برابر وي درې مور چې بیره علما به هم د شکار برابر وی ورځ مور د څوکۍ په پیرو کړ چې دا سړی څوک دی وی چې کله ساره وختي زلالم شو ګورم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا خدمت په خپل کولو وی ما ورته چې انک لسباق ته هر کار لوړاندې کې ستانه چې د چاپلار مخکې نشیدلې سره دې چې ابو بکر چې ګوره خلیفہ دی خلیفۃ المسلمین او دا په خپل رایت کې وګړي زنانه اړنده زنانه داغه زم جارو کوي هغه د اوبو تنظیم هم برابرې د خوراک او ساک تنظیم هم برابرې او هر څور د برابرې بعد دغه نور څه به خپل دفتر لدی شي ویما وستانه زمخې کې دی نشم حدیث کې راځي عبد الله بن مسعود فرمایي چې په منځ باندې ولاړو ما وی چې کله مې التحیه وی دغه مورث به رسول الله باندې درود ویلي نبی صلی الله علیه وسلم ویلي به دا سره ک دعا وغواړي نو دا اوس قبليږي ځکه دعا برابر آداب د استعمال کړه هغه په دې طریقه باندې چې اول به سره حمد وی دغه مورث به درود به دعا وی آداب کې مخکې موږ دا ویلو اخلاص صفا جامع او د حرام منځان ساتل درکه د موږ مخکې کول مال لګ زره مخکې لګول د قبلي په طرف باندې کې نسل او ګونډه ماتول او خاص کر لسونه او چتول او درې کړته دعا ویل عربي کې دعا ویل وقت د دعا په جندل او زیاده دعا په جندل رب لفظ استعمال اول د الله نمونه الله په وسیله کې پیش کول په الله باندې حمد او رسول الله باندې درود ټول مؤمنانو له دعاګانو غوښتل د زړه تل دعا رسول د الله د حکمت او مخالف نه اقرار به په خپل ګناهونو باندې الحاح بسړې کوي او به امين وای او به ملګر له وې د شویل ابن مسعود څخه فرمایي چې دا دوباره خبره ما ونه ورېده وې کم سړی چې وګړي چې هغه تر تازه قران واوري لکه څنګه نازل شوی دی وې د دې سړي قران تاسو واوري ځکه د ابن مسعود قران ډیر عجیب قران تقوا به ډیر زیاته و وې دا خبره چې کړه دا وکړه ما ونه ورېده وسلام کورلا چې دا کړه مال دروازه چا ټک ټک را چې کته مې څوک وي ابو بکر مې ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر وکړه مال زیره راکې وې ورسره عمر صاحب راغی ګوره په دې زیره کې د عمر بن خطاب نه ابو بکر صاحب مخ راغلی دا زیره مسلمان لور کول دی مستقل عبادت دی نبی صلی الله علیه وسلم چې کله بدر کې میدان ویوړو نبی مستقل کسان د زیره لپاره ولېګل یو لاندې طرف د مدینې او بل پاس کعب بن مالک له ملګری زیره ورکه تقریبا 2 جوړې مرته په انعام کې ورکړي بزیری دیوانه خلک خوشاليږي د نه کې د زیره شړې شاله ورکی
یو ورځ مجاهدینو په ځای کې فتح وکړه دا ملګری روان شو محمد رسول الله زیره ورکی ابو بکر صاحب سره مخامخ شو ورته ویل منډه راوي څنګه تیز روانې وي دي چې مجاهدینو فتح کړی رسول الله خبرو ما وې دا زیره مال ډکه چې ورته وې ما وې زه ورته وی ویل یا رسول الله ابشر خوشاله شه فلانی چې مجاهدینو دمر میدانونو د دشمن ناخستې دي وې پس چې دا محمد رسول الله به سجده پرې وته ګوره دا زیره ابو بکر صاحب د سړي واقع سو ځان الله رب نږدې کی سابق الخير دا معنی دلیل په دې باندې چې دې سجده شکر چې خپل نعمت الله تعالی درکې مجاهدینو فتح په یوځای کړه الله له سجده تکای سجده مصیبت عبد الله بن عباس شاویل چې مېمونه رضی الله عنه وفات شو دا رسول الله بیبي وا په پسجد الله له سجده وکړه چاورنه پښتنو کې چې آشنا دا ولي رسول الله موږ له ویلي دي چې کله تاسو له مصیبت ورشي د مصیبت په وخت کې الله له سجده کوي د دې بل لوی مصیبت کم یو دی د رسول الله ولج بيبينه وي خدیجه وا او دا پښانه ماریا وا عائشه وا حفصه وا ام سلمہ و ام حبیبہ و سودا و صفیہ و زینب و میمونہ و او جویریہ او بل سجدر صحوی دا بل سجدر تلاوت دا بل سجدر منځان بعض خلک کله دا موږ کې د منځ په اخر کې سجده کې دا به بدعت ده ناروا ده وجه دا کدا چې چرته دین ونو الله رسول موږ ته شي کړي وي صحابه موږ ته شي کړي نو دا دین دی دا دین نش یو صحیح حدیث کې راځي دیلا توجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ جبرئیل ویل شي جبرئیل د عمر څخه فضایل بچومري د عمر څخه فضایل ان شاء الله به خپل ځای کې راشي دا کوم انسان دی جبرئیل علیه السلام رسول الله علیه ویل چې یا رسول الله چې د سړي دومره عمر لکه د نوح علیه السلام معنا زر کال عمر او د زر کال کې د عمر څخه فضایل بیانوا زر کال به تیر شي د عمر ابن خطاب فضایل نه ختميږي دومره وجه انسان نبی رسول الله ورته چې ما تقول فی ابي بکر بارکه تسوي وې دا عمر د ابو بکر ونی کیدا ابو بکر عمر جته نه کوي والا دی یو روایت کې راځي اگر کول مور باندې سندن کلام کړي ورس عائشه رضی الله رسول الله ویلي وی یا رسول الله اسمان د ستور باندې اسمان باندې شان کې نه وی او د عمر وی اسما پلار وی د عمر سره پلار ونی کیدا دومره ډیر ځت د ابو بکر صاحب د وفات نور عمر رضی الله په مجلس کې ناس د ابو بکر صاحب تذکره وکړه شفقت پیراغ ایسته وشړل ډیر دې ځته چاوره بختنه وکړه چې عمر بن خطاب ولې وشړل وې ما چې دا څومره عملونه کړي او څومره جهادونه مې کړي او روزه او دعوتونه مې ولې چې دا ابو بکر صاحب لور کړی شو ابو بکر مال صرف هغه وشپه او ورځ راکې وې زور باندې خوشاله خلک ورته شپه کمر او ورځ کمر وې شپه هغه شپه چې کله محمد صلی الله علیه وسلم د هجرت په لار باندې روان شو د مکه مشرکانو اراده وکړه چې موږ په دمانه محاصره وکړو قتل کو ودا ور روان شو کافرانو د څه ویل شي ارشد د دوړ او جل دومره وکان بورکو ابو بکر ګور مرګ لزان پیش کړي وی چې کله جبل ثور له ورنږدې شو دا د شنیغونی غر دی چې کله حجاج ورغلي کتلې بیا غو وی دی وخت کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام تندرس انسان دی خو ابو بکر ورته ویل چې یا رسول الله مال را پښه چې زنه پاس وخېجو هغه چې په خپل ځم وینا را پښه کېږي به ابو بکر چې بل ایسه دا ور پښه شو محمد رسول الله پاس غر له ور وخېجو وی چې کله حالت ورنږدې شو بیا بار کینو وی ویل زاول ورته نه کېږي ما سینه چې مار لړم پکې نه تر zarar درنه کې وی خیر جارو کې او بعد دغه ورته وی یا رسول الله راځه یو دوه سوري چې باغې کې د خپل کې د غوته مبارک ورکه خو دي یوزما په دغه کې د اثر کېده نبی صلی الله علیه وسلم ودو ندیجه کې ماره یو زنده صدا غدلې وټک ورکه دومره ټکي ورکه چې دونه خوځو خو لیکن د سترګې وښه روان شوې رسول الله دې په خو باندې راوچې ورته وی چې ابو بکر دا ولي یا رسول الله خو شي وږي چلم او ته مې راوچې څنګه چې جذبه ستاره خو خراب نشي وی نبی صلی الله علیه وسلم بیا قدم کړي رب العالمین به ایساغه جگ جوړ کړي دومره اوچت انسان او قیمتي حتی تر دې پر سفیان ابن عینه فرمایي او قشيري شه دي چې په سوره توبه کې رب العالمین دې ټول امت مسلمه یو عتاب او پیغور غوندي ورکړي دي لیکن سوا د ابو بکر نه الله رب العزت فرمایي کته سره محمد رسول الله ته اذن کوي زی کومه چې کله ور سره ابو بکر دا ابو بکر صحابیت ثابت شو دا غم ثابت شو چې کله کافران بالکل دې غر لرا وختنه وی ویل یا رسول الله کلام دې وګوري هم وګورینو ولا تحزن خفقی کما ان الله معنا دل د شیګان چې به اعتراض کې ابو بکر شه باندې ګوره ودا په خپل ځان باندې ریدو رسول الله ورته چې ویل چې لا تخف د شي دی ویل لا تحزن لا تخف دا من په ځان مې ریګا او لا تحزن دا من چې ستا محبوب په یوځای کې پوت کېږي دلته محمد رسول الله د ابو بکر شه محبوب قرآنی صحابي دی دا د عتاب نه بچته والله ور باندې سکینه نازله کړي دا د زړه درد ور رب العالمین ذکر کړي د دې وجه علماء دا خبره ذکر کړي دا چې کم سره د ابوبکر د صحابیت نه منکر شي دا سره کافر دی بلکې د دینور صحابیت نه چې یو سره منکر شي هغه هم کافران ولی ځکه چې ابوبکر د رسول الله صحابي د قشن د نوري ملګری
یو سړی و چې پلانې د رسول الله ملګری دی یا مرتد شوی دی یا دا شوی دا سړی په خپل مرتد دی او په خپل کافر دی د رسول الله ټول ملګری هغه جنتین دی او ټول موږ تاسو د دین مشران دي او موږ تاسو محبوبان دي چې کله ودا وفات شو د پاسور باندې صادره سي پروتو علي بن ابي طالب او رجل هغه رسول عمر رضی الله عنه ویلي وی چې کله رسول الله وفات شو نو خلک مرتد شول بعض خلک ابو بکر د غرغون دی میدان کې ودرېدو وی ویلي چې څوک د الله بندگی کوي الله ژوند لري مړ کیږي نو څوک چې محمد بندگی کوي محمد صلی الله علیه وسلم وفات شو دا نو عجیب اورزوا چې د خلکو باندې بالکل داسې مصیبتونه راغلي ول کتاب ویلو چې غلي شي وي په دې غړو بزو باندې ودا چې کله پروتو چادر باندې خودلې شوی علي بن ابي طالب ویل وځي دا نه غواړم چې د مسلمان عمل زما شي خو سوا دغه شرنه چې د پاسه به چادر پروت ځکه دا ډېر قیمتي عمل والا دی صدیق بدر اولی وای یو علماء دا ذکر کړی چې دا صدیق ورته ځکه د جاهلیت په وخت کې د دروغ نه ویلي دومره اوچته انسان دویم دانوم دل الله رسول انتخاب کړی دی وجه دا ده رسول الله شکل معراج جتلو زیتوال اخر شکل راغی جبريل ویل شي یا جبريل زکه دا خبره دی خلکو له حکم چې اسمانون لاړه موسم کول لاړه مو فلان لاړه مو جنت له څوک به ما سره ومني و او استغفر امت کې وکست هغه به ومني چې ابو بکر دی ابو جهل سره چې مخامخ رسول الله ورته حال ذکر کړه ودا به بل چا بارکم ته وای و او اسلام کې مشرکان و خاندل دغه په سلاړو محمد خود شي د خبرې کوي وې کدا خبره هغه کړي د سار نه وی چې تر ماکان پورې زلاړم یا د سار نه د نور خطر پورې یو منټ په اندازه باندې عمر محمد صلی الله علیه وسلم خبره منم دومره تصدیق والا انسان و ده یو حدیث کې راځي ابو بکر عمر په خبره باندې یو بل سره لږ زره تیز لاړل ځکه دواړه وزیران دي انسانان و ابو بکر چې سخت خبره وکړه عمر له به سو ملت اوري ورته ویل شي عمر مال معافي وکا هغه زینه کوم مال معافي وکا زینه کوم ابو بکر چې کول لاړو عمر صلی الله علیه خپل کور لاړو بس لکه دا چې دا خو ما روټ خیر ده کمی چې ته دنه وشو ما به کوم د الله درزار لپاره وی چې کور لراغ نه ابو بکر چې کور کې نو مسجد د بشلاړو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول کارګزاري ورته ویل دا چې کله عمر رضی الله عنه په جمعه را داخل شو د محمد رسول الله په دې رنگ کې قسم تغییر راغی لکه غوسه شپه کړه وی ابو بکر چې ورته مخ شو ورته ویلې چې یا رسول الله والله ما ور باندې ظلم کړی دی یا رسول الله والله قسم په الله چې ما ور باندې ظلم کړی مانه عمر له سونه وای نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې عمر زبد ټولو دوستانو کې د دوستانو ولې تاسو مال دا پرې دی نه تاسو هغه انسانانو چې کلمات نه بده او که تاسو ما مخالفت وکړي دغه سړي ما تصدیق وکړي عمر چې فرمایي دی ورته نه پدې خو ابو بکر چې هغه پکړې د ترمر پوري او بل وجه علماء دا ذکر کړي رسول الله مدینه کې چې څنګه تقسیم کړه د مرګرو باندې سی ربيعي اسلمي له ورکړه او ابو بکر شابلا ابو بکر او ربيعي اسلمي په کجوره باندې یو بس رباس ول انجار علی جنجال ظاهر انسان د خوشاله به خپل حق د بل چانه طلب کی دا چې بزرګین چې خپل حق خپل پرېدا مشي کومه کې دي دوه باسر باندې راغی نو ابو بکر چې د شلې سخت خبره وکړه مانه د کنځلې ونه کړه ورته ویل چې یا ظالم یا غاصب یا بل یو څو ملته ورسې ورته ویل چې بیرته مال بکنه وکا هغه زه خو تاسو نشو ویلې هم د الفاظ مال وې نه وېما وېزو رسول الله رضی الله عنه ابو بکر چې روان دی ودی وخت بنو اسلم رال ربيع علي ویل قبلم د سخت کړي د اوسانه اوس بکنه مغواړي خفم دار رسول الله باندې رسول الله علیه طرف پتا باندې کوي ورته ویل لري شي ته کتا شو ولې د دم خفه کې رسول الله بخفه شو رسول الله خفه شو الله بخفه شو الله خفه شو ما په برباد وې د نبی صلی الله علیه وسلم قال ورلم بیمارو دا سره ما کما ورته وځي چې مال ویل چې مال سخت خبرو کې کم تا مال ما درته کړي زه ورته څه نشم ویلي وې د چې به ورته ویلې چې ابو بکر الله تعالی بخنه وکي بس سر د حق ور پورا کې به ورته ویل چې قد غفر الله لك يا ابا بکر ابو بکر به الله تعالی بخنه وکي ابو بکر چې په مجلس کې ناشې سره سترګې وکړاړي دا اوچت دې جن لاړو رسول الله ربيع اسلامي له ویل چې یا ربيع دا سړی پیژنې دا هغه انسان دی چې زه ټول انسانانو راتم چې کله ماده نه بد دا وکړه واحد ام دغه انسان چې زما ته اېد کړي دا ګور اسما ملګری د سره به تاسو تکلیف او اذیت ورکوي نه به د جړا ولې کړي دا او د بجړ زیات ولې چې قران به کله لوسه د بجړا کول یا به د ملګری مجاهدین ولې دا ان شاء الله راول چار شم بروز باندې باغه به تشریح رب العالمین موږ تاسو د ابو بکر تابعین نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین